بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زما عزت مندو د غزوه بدر په سلسله کې دا دویم مجلس ته زمونږه عزت مندو نبی علیه الصلاة والسلام د بدر میدان ته نبی علیه الصلاة والسلام روان شه، او آیا نبی علیه الصلاة والسلام په څه طریقه منتې روان شو او کله روان شو، نو د دې معلومات به تاسو ته زه انشاءالله تعالی پیش کړم. زما عزت مندو نبی علیه الصلاة والسلام ته پته لګېدل و چې ابو سفیان په خپلې قافلې سره وتلی و، او د قریشو به قافلې وي، یو به په اوړي کې وه، یو به په ژمي کې وه، رحلة الشتاء والصيف. نو دوی به تجارت ته تله شام ته، او بیا به واپس راتلل. د مکې نه به دوی سامان وړه، هلته به یې خرڅ که، او هلته نه به یې سامان راړه، بیا به یې هغه په مکه کې خرڅو، او په دې منتې د دوی دارومدار چې کوم دی هغه چلېدله. عزتمندو نبي علیه الصلاة والسلام خپل یو صحابي د هغه نوم بسیس و، هغه یې ولیږه وي چې ما ته د دې قوم خبر چې کوم دی هغه ما ته راوړه، او چې دوی څه وکړل. نو هغه نبي علیه الصلاة والسلام ته خبر راوړه، او نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام صحابو سره مشوره شروع کړله. نبی علیه الصلاة والسلام صحابو سره مشوره شروع کړله. نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته وی چې څه طریقه وکړو. نو صحابو ښه خبرې وکړلې، ابوبکر رضی الله تعالی عنه څه خبرې وکړلې، عمر رضی الله تعالی عنه خبرې وکړلې. بیا المقداد رضی الله تعالی عنه یو ډیره اعلی جمله ویلې وه دې کې، وی یا رسول الله وی زه ته او موږ تا ته دا نه ویو لکه څنګه چې بنو اسرائیل موسی علیه الصلاة والسلام ته ویلي وو چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، وی لیکن موږ تا ته دا ویو چې اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، وی موږ تا ته دا نه ویو چې ته او ستا رب چې کوم دی ځای تاسو جنګ کوئ او موږ به دلته ناست یو، لیکن موږ تا ته دا ویو چې ته او ستا رب جنګ کوئ، موږ تاسو سره هم جنګ کوو. نو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته متوجه شو، ورته وی چې اشیرو الی ایها الناس، وی ما ته خپله رایه راکړئ. نو زما عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام ته دی وخت کې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته پاسېده او خبره یې وکړله، ورته وی چې لکه زما چې داسې خیال راځي لکه چې ته مونږه انصار چې کوم دی تارګټ کوي، او مونږه انصارو ته متوجه کیږي چې تاسو څه خبره وکړئ، ځکه د بدر په میدان کې زیات عدد چې کوم هغه د انصارو. نو نبی علیه الصلاة والسلام سعد ابن معاذ دې کې زبردسته خبره وکړله، وی یا رسول الله وی زه او مونږ تا سره هم روان یو، او کو زما د په خدای منتې قسمي وی کو دې دریاب ته تا مونږ ودنګولو، نو دې ته هم تا سره مونږ دانګو، او مونږ کې به یو سړی هم واپس نشي. نبی علیه الصلاة والسلام خوشحاله شه. نو زما عزتمندو ابوبکر رضی الله تعالی عنه روان شه، عمر رضی الله تعالی عنه روان شه، او عثمان رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه الصلاة والسلام امر وکړ، ورته وی چې ته به په مدینه کې پاتې شي. او بیا دې کې نبی علیه الصلاة والسلام ټولو صحابو ته وی چې تاسو ترغیب ورته ورکړه چې د قافلې پسې مونږ روان یو، او کیدای شي الله جل جلاله تاسو ته مال غنیمت نصیب کړي. نو زما عزتمندو دې ځای کې اوس کو زمونږه څنګه چې نن سبا په سوشل میډیا کې وغیره دا خبره چلیږي چې زمونږ وزیر اعظم چې کوم دا خبره کړو چې نور صحابه چې کوم دی هغه ویرېدل. زما عزتمندو صحابه چې کوم دی هغه بهادر کسانو، او هغه د یرې والا کسان نو، هغو کې د ایمان جذبه وه، هغو کې د نبی علیه الصلاة والسلام سره محبت و. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام دې کې صحابو ته دا وی کو د چا سورلي تیاری نو هغه د ما سره روان شي، او د چا څخه سورلي تیاره نی نو هغه د پاتې شي. نو ځینې صحابه ورته وی چې یا رسول الله وی زمونږ سره خو سورلي تیاره ده، لیکن زمونږ سورلي چې کوم ده هغه مدینې نه لږ غوندې بار ده، نو مونږ به لاړ شو خپله سورلي به راوړو. نبی علیه الصلاة والسلام نه دمه ټایم پکې نشته دی، او د چا څخه چې کومه سورلي تیاره نو هغه د مونږ سره روان شي. نو عزتمندو نبی علیه الصلاة والسلام سره 313 کسان چې کوم دي په
په دې وجې منتې هغوی روان شلل. او ځینې صحابه چې کوم دي پاتې شله په دې منتې هغوی د جنګ نه یېرېدلل، هغوی د نبي علیه صلات وسلام نه دفاع کوله. لیکن نبي علیه صلات وسلام چونکې یو قافلې پسې وتلی و نو د ټولو کسانو ضرورت چې کوم و هغه نو، هغوی جنګ لپاره نو تلي، هغوی صرف هغه قافلې پسې تلي وو او نو کوم صحابه چې تیار شوي نو هغوی په دې وجې منتې هغه تیار شوي. زما عزتمندو عمر رضی الله تعالی عنه خپل یو بچی چې کوم دی هغه هم پیش کړ نبی علیه صلات وسلام مخکې ته، عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه. نو نبی علیه صلات وسلام ورته چې دی ماشوم دی او هغه یې واپس کړ او هغه ډیر په خفقان باندې واپس شه. دغه شانتې زما عزتمندو البراء ابن عازب رضی الله تعالی عنه د نبی علیه صلات وسلام په مخ کې پیش شه، نو نبی علیه صلات وسلام دا هم ماشوم دی نو هغه یې واپس کړ. سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه هم راغی دې ځای کې او خپل رور ورسره عمیر ابن ابي وقاص. نو دا رور چې کوم دی په جړا شه نو هغه ورته وایي ته به څنګه بهادري کوې، څنګه جنګ به کوې، ته یېرېږې ولې او ولې په جړا شلې؟ هغې وایي چې زه جاړم په دې منتې نه چې زه د جنګ نه یېرېږم، زه د خپل د مرګ نه یېرېږم، زما مرګ چې کوم دی هغه دین لپاره، زما مرګ چې کوم دی هغه قربان دی، زما نفس چې کوم دی هغه دین لپاره قربان دی. لیکن زه د دې نه یېرېږم چې آی نبي علیه صلات وسلام دا دوه کسان واپس کړل او زه هم ماشوم چېرته ما واپس نه کړي. نو دی به داسې اوچت اوچت ګرځېده. نو نبي علیه صلات وسلام واپس کړی نو دی په جړا شو. نو بیا نبي علیه صلات وسلام ده ته اجازت ورکړه. نو صحابو بیا دا دخکي وي دی دمه پورې ماشوم و چې توره چې کوم ده هغه به د ځان سره راښکله داسې او توره به ترې اوچتېده نه، ځکه وړوکی و توره به یې ځان سره راښکله. نو د ده رور چې کوم دی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دا توره یې وله وتړله چې دا ځان سره راښکاږي نه او توره چې کوم ده هغه اوچته روانوي ورسره. زما عزتمندو دغه شانتې نبي علیه صلات وسلام صحابو سره مشوره وکړله او نبي علیه صلات وسلام د مشورې نه وروستو بیا ووته او نبي علیه صلات وسلام بیخي چې کوم دی هېڅ خبرې نو او بالکل غلی ووته نبي علیه صلات وسلام. او تر دې پورې چې نبي علیه صلات وسلام چې د چا اوښانو ته او د چا اسونو ته دا ګنګړي غوندې وي نو دا به ترې لر کوئ ځکه چې شور شرابه نه کېږي، بالکل مونږ غلي چپ مونږ دلته نه وځو. نو زما عزتمندو نبي علیه صلات وسلام په دې طریقې منتې روان شه. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها وی چې کله نبی علیه صلات وسلام روان شه نو شاته یو سړی روان دی منډې وي، یو سړی روان دی منډې وي. نو نبی علیه صلات وسلام یو ځای کې ورسو، یو میدان ته یې ورسو نبی علیه صلات وسلام، حرة الوبره ورته وي. هغه ځای کې چې نبی علیه صلات وسلام ته دی ورسېده وي مونږه ټولو غوږونه اوچت کړل چې د نبی علیه صلات وسلام لور چې کوم دغه وفات شوه چېرته او دی راغی د نبی علیه صلات وسلام ته خبر راکړي او نبی علیه صلات وسلام بالکل پټ ووته او چپ ووته ځکه بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها د هغې قول دی. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیه صلات وسلام چې کله د مدینې نه وته نو صحابو ته یې دا حکم وکړه چې د چا اوښانو ته او د چا اسونو ته ګونګړانې نو هغه به لر کوئ ځکه چې شور شرابه نه کېږي او بالکل مونږه چپ وځو. نو کله چې نبی علیه صلات وسلام روان شه نو دوی مونږه د حرة الوبره ته چې مونږه کله ورسېدلو نو نبی علیه صلات وسلام پسې شاته یو سړی روان دی او تیز روان دی او منډې وي. نو کله چې نبی علیه صلات وسلام خواته ورسېده نو زما عزتمندو د نبی علیه صلات وسلام ته وی چې زه تا سره شرکت ونه کړم د غذا کې. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وی چې اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، وی ته په الله جل جلاله منتې ایمان راړې او ما ګڼي چې زه نبی د الله جل جلاله رسول یم. نو ده ورته وی لا. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وی چې ارجع فلن استعین بمشرک، وی ته واپس شه او زه په مشرک سړي امداد خپل نه پوره کومه، زه مشرک سړي نه خپل تعاون نه غواړم. ما سره چې کوم 313 کسان دي دا ماله پوره دي او مشرک سړي سره د مشرک سړي ضرورت ماله نشته دی. نو زما عزتمندو دی چې کله د ونې خواته ورسېده نو د بیا دا خبره وکړله او نبی علیه صلات وسلام ورته بیا ووی ته په ما منتې په الله منتې ایمان راړې؟ نو ده ورته وی لا، وی نه راړمه. نبی علیه صلات وسلام ورته بیا وی چې ارجع فلن استعین بمشرک، واپس شه زه په مشرک منتې مشرک سره خپل تعاون امداد وغیره دا زه نه خوښوم.
نو بیا چې کله دوی میدان ته ورسېدلل نو دې سړي بیا راغی نبي علیه صلات وسلام ته یې عرض وکړ. نبي علیه صلات وسلام ورته وی چې اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله، وی ته ایمان راړې په الله منتې او په ما منتې؟ نو د ورته وی نعم. نو نبي علیه صلات وسلام ورته اوس ته موږ سره تلی شي. نو زما عزتمندو نبي علیه صلات وسلام او صحابه په دې طریقې باندې د بدر میدان ته ورسېدل. الله جل جلاله موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.